قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په مخکینۍ خپرونه کې تاسو د ښې خاتمې اسباب او لاملونه تاسو واوریدل او تاسو ته په تفصیل سره بیان شول. په نننۍ خپرونه کې زه غواړم چې تاسو ته د بدې خاتمې اسباب او لاملونه بیان کړم، یعنی هغه کوم څیزونه دي چې د انسان آخره خاتمه خرابوي او د دنیا نه بې ایمانه ځي. نو الله رب العزت دې ماته او تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او پروردګار دې زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي. لومبنی سبب چې دی هغه د مور و پلار تنګول او مور و پلار ته تکلیف رسول دي. نو قدرمنو اوریدونکو، مور و پلار په خپل اولاد باندې ډیر حق لري. هغه اولاد چې د خپل مور و پلار فرمانبرداري کوي، د خپل مور و پلار خدمت کوي، د خپل مور و پلار د حقوقو احترام ساتي، الله به هغه ته اجر ضرور ورکوي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. په دنیا کې خو به الله دا بدله ورکوي څنګه چې دې خپل مور و پلار سره سلوک کړی، د خپل مور و پلار قدر یې ساتلی، د خپل مور و پلار احترام یې ساتلی، همدارنګه د دې اولاد به دې سره ښه سلوک کوي. چې کله دا ځوان شي واده وکړي، د دې اولاد پیدا شي، چونکه دې خپل مور و پلار سره ښه سلوک کړی، الله به د دې اولاد ته هم توفیق ورکړي چې د خپل پلار خدمت وکړي. د دنیا بدله ده او د آخرت بدله یې دا ده چې الله رب العزت به هغه ته جنت ورکوي. همدغه شان د مور و پلار تنګول، مور و پلار ته تکلیف رسول او د مور و پلار نافرمانی کول، الله به تا ته جزا درکوي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. د دنیا جزا دا ده چې د ستا اولاد به د ستا خیال نه ساتي. څنګه چې سلوک او رفتار تا خپل اولاد سره کړی، هماغسې خپل مور و پلار سره کړی، هماغه چلند به ستا اولاد تا سره کوي. او د مور و پلار په تنګولو او تکلیف رسولو سره الله به تا ته ډېر لوی نقصان درکړي. هغه لوی نقصان دا ده چې د مرګ په وخت کې به د ستا کلمه نه نصیب کیږي. د آخرت عذابونه به په ځای پرېږدو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار خدمت وکړو، د هغو احترام په زړه کې وساتو، د هغو قدر په زړه کې وساتو. په دې باندې هغه څوک پوهیږي چې د هغه د مور و پلار نعمت نه محرومه دی. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابي دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابي دی په نامه د حضرت علقمه. هغه مریض شو، تر دې چې د هغه آخر وخت راغی، د مرګ اثرات په هغه باندې ښکاره شول، نو هغه ته د کلمې تلقین وشو. دا شرعي خبر هم ده چې کله یو کس په وخت د زنقدن کې وي، تاسې به خپل منځ کې کلمه وایئ تر څو چې هغه په ژبه باندې هم کلمه ووایي، خو هغه به نه مجبوره کوئ په کلمې باندې. نو هلته تلقین د کلمې حضرت علقمه ته وشو. خو حضرت علقمه چې څومره کوشش کوو چې په ژبې باندې کلمه ووایي، د هغه په ژبې باندې د کلمې الفاظ جاري نه شول. تاسو ګورئ صحابه دی، څومره کوشش یې چې وکړه د هغه په ژبه باندې کلمه رانغله. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو او دا حالت رسول الله ته بیان شو. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله راغی. رسول الله علقمه ته نږدې کېناست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله هم د کلمې تلقین وکړه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلقین باوجود د حضرت علقمه د ژبې نه کلمه ادا نه شوه، کلمه یې د ژبې نه ونه وتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حالت ولیده نو بې قراره شه. ویې فرمایل تاسو د دې مور راوغواړئ. هغه مور حاضره شوه، نو رسول الله ته یې پوښتنه وکړه چې علقمه څنګه و؟ مور یې وویل چې باقي ټول اعمال یې ډېر ښه وه، خو زما سره د ده سلوک او رویه ښه نه وه.
ما سره ښه سلوک نه کول، حتی په بعض ځایونو کې به یې ښځې ښه منله او زما به یې نه منله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ښه نو اوس دی معاف کړه، بخشش ورته وکړه، بښنه ورته وکړه. دا د رسول الله حکم نه و، بلکې دا د رسول الله مشوره وه. که د رسول الله حکم به هغه به ضرور منه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وه، د رسول الله حکم نه و. نو ورته ویلې چې ته دا معاف که. هغې ویلې چې زه دا نه معاف کوم، ځکه زما زړه ته ډېر تکلیف رسولی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علقمه د مور د زړه نرمولو دپاره یو نفسیاتي تدبیر غوره که. او رسول الله ویلې تاسې لرګي راټول کړئ. صحابه و کرامو لرګي راټول کړه. بیا ورته ویلې رسول الله تاسې دا لرګیو باندې اور ولګوئ. اور بل شه. نو حضرت علقمه مور پوښتنه وکړه ای د الله رسوله دا اور تاسې ولې بل که؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د مور د نافرمانه زوی همدغه حال وي چې هغه په اور کې باید وسېځلی شي. دا د رسول الله یو تدبیر و دې دپاره چې د علقمه مور علقمه معاف کړي. موږ ستاسې زوی په اور کې سوځو. د علقمه مور چې دا اور ولیده نو پریشانه شوه. د مور مینه په زړه کې بیداره شوه. ویل ای د الله پیغمبره تاسو داسې مه کوئ، ما علقمه معاف که. نو چې کله د هغې د خولې نه دا خبره ووتله چې ما علقمه معاف که، هلته د حضرت علقمه په ژبه باندې کلمه جاري شوه او د دنیا نه با ایمانه لاړه. نن ورځ تاسو په خپل حالت کې لږ سوچ وکړئ، خپل حالت وګورئ چې ستاسو چلند د ستاسو مور و پلار سره څنګه دی. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي. د بدې خاتمې دویم سبب او دویم لامل چې دی هغه لویي او تکبر دی. هغه انسان چې تل لپاره لویي کوي په کبر و غرور باندې ګرځي، الله به هغه د دنیا نه بې ایمانه بیایي، آخره خاتمه به خرابه وي. ځکه الله ته تکبر ډیر ناخوښه دی. په قرآن کریم کې په مختلف ارشاداتو کې د تکبر په مذمت کې الله رب العزت ډیرې ویناوې کړي. په سورة اعراف کې الله فرمایي سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. زه به داسې خلک د خپلو احکامو نه لرې ساتم څوک چې په دنیا کې تکبر کوي او حال دا چې د دې هغوی ته هیڅ حق شته. حضرت تهانوي رحمه الله اشرف علي تهانوي د دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي چې خپل ځان لوی ګڼل صرف د هغه چا حق ده چې هغه په واقع کې هم لوی وي او هغه یوازې د الله ذات دی. بنده بېوسه دی، چیرته قابل د دې جوړېدلی شي چې هغه دې لویي وکړي. په ابتدا کې هم د یو ناپاکه څاڅکي نه پیدا شوی، د مرګ نه پس به هم څښا شي، د چینجیو او د ځناورو خوراک به جوړ شي او د دې دواړو حالتونو په منځ کې یعنې د پیدایش او د مرګ په منځ کې په منځني حالت کې هر وخت د دې په ځان کې ګندګي او چټلي پرته ده. نو د چا چې ابتدایي حالت، انتهایی حالت او منځنی حالت داسې وي، آیا هغه د لوی جوړېدلو قابل کیدی شي چې هغه تکبر وي؟ فرمایي کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. دغه شان الله تعالی د هر متکبر ظالم پوره زړه باندې مهر لګوي، د هیڅ طرف نه هم د هدایت خبره د هغه زړه ته نه داخلیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، تکبر ډیره لویه ګناه ده او علماو لیکلي چې تکبر د بدې خاتمې سبب جوړیږي. تاسې په مخکنۍ جمعه کې په مخکنۍ خپرونه کې د ابو عبدالله اندلسي واقعه واورېدله چې د تکبر په وجه د هغه نه ایمان واخیستلی شو او آخر یې دا شو چې هغه خنزیران څرول. نو هر مسلمان ته عاجزي، تضرع پکار ده او دا ورته لازم ده چې د تضرع او د عاجزي ژوند اختیار کړي. الله دې موږ او تاسو د تکبر نه وساتي او زموږ په زړونو کې د عاجزي او تضرع پیدا کړي. د بدې خاتمې دریم سبب او آخري سبب هغه د اولیاء الله په شان کې ګستاخي ده.
یعنی د الله رب العزت نیکان بندگان او هغه څوک الله دوستان دي علمای کرام دي د هغو ته تکلیف ورکول د هغو شان کې ګستاخي کول او دیو ته بد رد ویل دا ډیره سخته ګناه ده او داسې ګناه ده چې په دې سره د سړي د ایمان خرابېدو خطره پیدا کیږي او د خاتمې د خرابېدو خطره پیدا کیږي د اولیاء الله و دشمنی او عداوت د نقصان نتیجه به دا وي چې الله رب العزت به د دنیا نه بې ایمانه بیایي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، حدیث قدسی دی چې الله رب العزت فرمایي کوم ساعت چې زما د کوم ولی بې ادبي کوي الله فرمایي چې هغه ما سره د جنگ د مقابلې دپاره راغلی دی. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، څوک چې زما یو ولی سره دشمني وکړي زه هغه ته د جنگ اعلان کوم. د چا چې الله سره جنگ وي د هغه حالت بد څه وي. علماو لیکلي دي چې په ټولو ګناهونو کې صرف 2 ګناهونه دي چې الله رب العزت په هغو 2 ګناهونو کې اعلان د جنگ کړی دی. یوه ګناه اولیاء الله سره دشمني او عداوت، دویمه ګناه سود خوړل. لکه چې د سود په حالت کې الله فرمایي چې څوک سود خوري فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که تاسو منع نه شوئ نو بیا الله تعالی او د هغه رسول سره د جنګ کولو دپاره تاسو تیار شئ. نو قدرمنو اوریدونکو د اولیاء الله و دشمني د علماو سره عداوت دیو ته بد رد ویل دا د الله سره د جنګ اعلان او پایله به یې دا وي چې الله به ربالعزت داسې انسان د دنیا نه بې ایمانه بیایي. ملا علي قاري په منقاد کې لیکلي دي چې د داسې خلکو د بدې خاتمې سخته ویره او خطره ده. همدارنګه مظاهر الحق هم لیکلي چې الله تعالی سره د بنده جنګ کول دلالت په دې کوي چې د هغه خاتمه خرابه ده او د دنیا نه به بې ایمانه ځي. نو د بدې خاتمې آخري سبب د اولیاء الله ګستاخي او بې ادبي ده. نو قدرمنو اوریدونکو ډیر په غور سره واورئ او پوه شئ چې زموږ زمانه د فتنو زمانه ده. هر ورځ نوې نوې فتنې پیدا کیږي. ځینې خلک ګوره صحابه و کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغو پسې لګېدلي دي، هغو پسې بد رد وایي. بعضې خو العیاذ بالله صحابه و کرامو ته کافر او منافق وایي او بعضې د هغوی پسې لګېدلي د هغوی عیبونه او غلطي راوباسي، هغو پسې بد رد وایي. دا ټول صحابه و کرامو سره دشمنی علامت دي او په دې پوه شئ چې صحابه و کرام ټول اولیاء الله دي. که د ټولې دنیا اولیاء الله راټول شي نو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مرتبې ته نشي رسېدلی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي او د داسې خلکو خاتمه به خرابه وي او د دنیا نه به بې ایمانه ځي. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. زړونو دوا دا کعبه کور د الله دا کعبه ورته هر یو ابره حرام دی دا کعبه کور د الله د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله دا کعبه کور د الله. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه زموږ په زمانه کې وینو چې بعضې خلک فقهاو کرامو پسې 4 وړه امامانو پسې امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام احمد حنبل، امام مالک رحمهم الله تعالی هغو پسې لګېدلي او دا یاد وساتئ چې دا ټول امامان د دین بزرګان ول، دا ټول اولیاء الله ول. د دوی سره بغض او عداوت کول دم د نقصان نه خالی نه دی. دغه شان په اوسنۍ زمانه کې موږ او تاسو وینو چې بعضې خلک د عالمانو خلاف لګیا. یو عالم چې د دین دپاره خدمت کوي، د الله د کلام نه خلک خبروي، د رسول الله ارشادات خلکو ته بیانوي، په اخلاص او صداقت سره د بغض او عداوت د وجې نه خلک دې پسې نښتي، هغه پسې خبرې کوي.
او په هغه باندې د دروغو الزامونه لګوي، هغه ته بد رد وایي. قدرمنو اورېدونکو، دا ډېره د خطرې خبره ده، دا ډېره د خطرې خبره ده، او د داسې خلکو انجام به خراب وي. په آخر کې به الله رب العزت د دنیا نه بې ایمانه بیایي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي چې تل لپاره د علماو کرامو، د امامانو، هغه څوک چې واقعي عالمان دي، د هغو محبت په زړونو کې وساتو او د هغو بعد رد ویلو نه او ګستاخي کولو نه د خپل ژبې وساتو. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او د دې غلط فهمي ازاله هم وکوي چې موږ په دنیا کې ایمان راوړی او چې ګناهونه کوو وروسته د سزا میلاوېدلو نه به الله موږ جنت ته بیایي. دا معلومات نشي کېدلی، د ایمان ضمانت څوک نشي کولی چې نن مؤمن یې سبا به یې او د مرګ په وخت کې به مؤمن وي. او ځکه ګناه دې کړی و بغیر د توبې نه مړ شوې، هلته د الله د عذاب توان ته لري؟ نه، راشه په دنیا کې داسې عمل وکړه چې د الله د عذاب نه ته بچ شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو داسې سړی راوستلی شي چې هغه به په دنیا کې کله هم خوشحالي نه وي لیدلې. هره ورځ به نوې نوې پریشانیانې، نوې غمونه په هغه باندې راتلل. د ژوند نه واخله تر مرګه پورې د هغه ژوند ټول په غمونو کې تیر شوی. الله به وفرمی تاسې لږ دې ته د جنت چکر ورکړئ، په جنت باندې وګرځوئ او رایې ولئ چې هغه باندې جنت هوا ولګیږي. چې کله هغه په جنت باندې وګرځئ، د جنت هوا پرې ولګیږي، الله به ترې پوښتنه وکړي ای زما بنده، ووایه تا کله پریشاني حملې وه، کله په تا باندې څه مصیبت او غم راغلی و؟ هغه به عرض وکړي چې ای زما مولا، ای زما پروردګاره، ما کله هم څه پریشانی او غم نه دی لیدلی، ما ته څه تکلیف او کړاو یاد نه دی. د جنت په صرف یو چکر باندې د دنیا ټول غمونه د هغه هیر شول. چې په یو چکر باندې دا حال وي، هلته د مستقل اوسیدونکي به څومره مزې وي. همدارنګه بل انسان به راوستلی شي چې هغه په دنیا کې ډېرې مزې کړي، ټول ژوند یې په عیش و عشرت سره تیر کړی دی، چې کله یې په دنیا کې هغه پریشانی او غم او درد نه دی لیدلی. الله به وفرمایي تاسې دې ته په جهنم باندې یو چکر ورکړئ او رایې ولئ چې هغه باندې د جهنم هوا ولګیږي. هغه به راوستلی شي، الله په حضور کې به پیش کړی شي. نو الله به وفرمایي چې ای زما بنده، د دنیا په ژوند کې کله تا څه خوشحالي در لیدلې یا کله تا ته څه خوشحالي نصیب شوې ده؟ نو هغه به وایي چې ای زما پروردګاره، زه خو چې کله نه پیدا شوم نو پریشانی زما په تقدیر کې لیکلې وه، ټول ژوند مې په غمونو کې تیر شوی دی. تاسې اندازه وکړئ چې د جهنم د یوې هوا او د بهر یو چکر دا حال دی چې د دنیا ټول عیاشي او ټولې مزې تا نه هیروي. نو ته دا وایې چې دنیا کې ګناه کوم، وروسته د عذاب نه به جنت ته لاړ شم. زموږ حال به څه وي؟ الله دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جهنم کې به د ټولو نه د سپکې درجې عذاب، د ټولو نه د کمې درجې عذاب هغه سړي ته وي چې هغه ته به صرف د جهنم څپلۍ ور واغوستلی شي او د هغه څپلیو او پڼو په وجه به د هغه دماغ داسې خوټ کیږي او جوشیږي لکه څنګه چې په کټوۍ کې تاسې څه پخوئ هغه ویشیږي. باقي ټول بدن به د اور نه محفوظ وي او هغه به دا ګڼي چې ماته د ټولو نه زیات عذاب راکول کیږي. نو چې د ټولو نه د کمې درجې عذاب هغه دومره وي، هغه چې په جهنم کې پروت وي د هغه حال به څه وي؟ همدارنګه محمد رسول الله په مسجد نبوي کې ناست و، ګرد چاپیره صحابه کرام د رسول الله نه ناست و. د یو درز آواز راغی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې پوهېږئ چې دا د څه آواز و؟ صحابه کرامو د خپل عادت مطابق عرض وکړه الله و رسوله اعلم، الله او د هغه پیغمبر ښه پوهېږي. رسول الله وفرمیل د نن نه 80 کاله وړاندې د جهنم د پورته یو کاڼی لاندې وغورځولی شو او هغه 80 کالو په غورځېدو هغه نن جهنم بیخته ورسېد. دا د هغه غورځېدو آواز و. چونکه د وحی نازلېدلو زمانه وه، د صحابه کرام د ایمان او یقین زیاتولو دپاره به کله کله د عالم غیب څیزونه الله رب العزت رسول الله ته ښکاره کول. نو که په جهنم کې هم سزا در نه کړی شي، صرف د پورت نه دې لاندې ته وغورځوي. یو دریم چت نه څوک غورځېږي د هغه ټول اډوکې مات وي او ماغزه او دماغ یې د
ماغزې د پوزې نه راوتلي چې په دومره حالت کې ته الله وغورځوي د ستا حال به څه وي. همدارنګه محمد رسول الله فرمایي چې چا یو مونځ پرېښوده تر دې چې د هغې وخت تېر شو بیا یې وروسته د هغه قضایي هم راوړه نو هغه ته به په جهنم کې یو حقب عذاب ورکولی شي او حقب د 80 کالو موده ده او هر کال 308 ورځې وي او د قیامت یوه ورځ به د 50,000 کالو برابر وي. په دې حساب سره یو حقب مقدار تقریبا 2 کروړ او 80 لکه کاله جوړیږي. دا هم په دې صورت کې چې کله وروسته قضایي هم وکړي او څوک چې د سره مونځ نه کوي د هغه به څه حال وي. بیا چې کله د یو مانځه سزا دومره وي نو هغه څوک چې په ټول عمر کې مونځ نه کوي د مانځه پروا نه ساتي د هغه حال به څه وي. حضرت عبدالله بن عمر به فرمایل چې په دې اعتماد باندې مه کیږئ چې د ایمان په وجه به آخر د جهنم نه راوځو. دومره مودې دپاره به سوځو او آخر به د جهنم نه راوځو. رسول الله فرمایي چې په جهنم کې یوه کنده ده چې د هغې نوم لملم دی. په هغې کې مارن دی چې د هغه د اوښ څټ برابر غټ دی یعنې دومره پیړ دي او د هغه اوږدوالی د یوې میاشتې برابر دی یعنې دومره اوږده دي چې یو میاشت سفر وکړي. په هغه کنده کې به هغه چا ته عذاب ورکول کېږي چې هغه په دنیا کې منځونه پرېښي دي. نو ډېر زیات واقعات دي قدرمنو اورېدونکو. زه به تاسو ته کومه ووایم. که د جهنم نه د ستنې سوري برابر یو سوری پرانستی شي نو د ټول ځمکه کې څومره مخلوقات ژوند کوي هغه به د ډېر سخت ګرمایش نه هلاک شي مړه به شي. که د جهنمیانو د زنځیر یوه کړۍ د دنیا په غرونو باندې کېښودله شي غرونه به په ځمکه ننوځي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې راکړي. نو قدرمنو اوریدونکو بېشکه هغه چا چې په دنیا کې ایمان راوړی یو نه یو ورځ به هغه ته الله نجات ورکوي او جنت ته به داخلیږي. خو نجات نه مخکې چې کومه سزا انسان ته ورکول کېږي هغه به دومره سخته او دومره اوږده وي. الله رب العزت دې د هغه نه موږ ته پناه راکړي چې د هغې تصور په دنیا کې هم چیرته نشي کېدلی. او د ټولو نه نجات لاره دا ده چې د مرګ نه مخکې رښتینې توبه وباسو. کوم اعمال او کوم حقوق چې موږ ضایع کړي د هغې پورهوالی وکړو. اوس الله تعالی مهلت راکړی چې د دې نه موږ او تاسو فایده واخلو کنې وروسته چې څومره افسوس وکړو بیا هغه فایده نه لري. په آخر کې به دا هم درته ووایم چې د جهنم نه او د دوزخ نه د بچ کېدو یوه وظیفه هم محمد رسول الله ښودلې ده. رسول الله فرمایي کوم سړی چې د ماښام مانځه نه پس او د سحر مانځه نه پس چې خبرې نه یې کړې دا ذکر ووایي چې اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار 7 ځله ووایي په دغه ورځ یا په دغه شپه کې چې هغه وفات شي نو الله تعالی به هغه ضرور د جهنم د اور نه نجات ورکوي او جنت به یې داخلوي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او هغه اعمالو توفیق دې راکړي چې په هغه باندې زموږ آخره خاتمه په ایمان تمامیږي. د هغو اعمالو نه دې موږ وساتي چې رب العزت په هغه باندې زموږ آخره خاتمه خرابوي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک اللهم مرشد. هم قدردان علي عثمان هو دا كعبة قرب ألادا دا كعبة دلترا ولي جبرائيل كلام الله دا كعبة قرب ألادا دا كعبة دلترا ولي جبرائيل كلام الله دا كعبة قرب ألادا دلاس یادگار دا ابراهیم خلیل الله دا کعبه کور دا الله دا کعبه حجان وردرونی د زخمی زړونو دوا دا کعبه کور دا الله دا کعبه الهی سوالی ورپورا کړه دا کعبه کړه د مکه کور د الله د مکه
مستغفر بهر د زړه د تمنا ده د کعبه کور د الله ده د کعبه د مستغفر بهر د زړه د تمنا ده د کعبه کور د الله ده د کعبه د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله ده د کعبه کور د الله ده د کعبه حاجیان وردرومي د زخمي زړونو دوا ده د کعبه کور د الله ده د کعبه حاجیان وردرومي د زخمي زړونو دوا ده د کعبه کور د الله ده د کعبه د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله ده د کعبه کور د الله ده د کعبه حاجیان وردرومي د زخمي زړونو دوا ده د کعبه کور د الله ده د کعبه چې روښان تیار جهان کړ د کعبه کور د الله ده د کعبه د جهالت کورګی وران کړ د کعبه کور د الله ده د کعبه دغه مولد ده هغه پاک رسول الله ده د کعبه کور د الله ده د کعبه دغه مولد ده هغه پاک رسول الله ده د کعبه کور د الله ده د کعبه د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله ده د کعبه کور د الله ده د کعبه حاجیان وردرومي د زخمي زړونو دوا ده د کعبه کور د الله ده د کعبه دغه شان په اوسنۍ زمانه کې موږ او تاسو وینو چې بعضې خلک د عالمانو خلاف لګیا یو عالم چې د دین دپاره خدمت کوي د الله د کلام نه خلک خبروي د رسول الله ارشادات خلکو ته بیانوي په اخلاص او صداقت سره د بغض او عداوت د وجې نه خلک دې پسې نښتي هغه پسې خبرې کوي او په هغه باندې د دروغو الزامونه لګوي هغه ته بد رد وایي قدرمنو اورېدونکو دا ډېره د خطرې خبره ده دا ډیره د خطرې خبره ده او د داسې خلکو انجام به خراب وي په آخر کې به الله رب العزت د دنیا نه بې ایمانه بیایي الله دې په موږ باندې رحم وکړي چې تل لپاره د علماو کرامو د امامانو هغه څوک چې واقعي عالمان دي د هغو محبت په زړونو کې وساتو او د هغو بعد رد ویلو نه او ګستاخي کولو نه د خپل ژبې وساتو نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او د دې غلط فهمي ازاله هم وکوي چې موږ په دنیا کې ایمان راوړی او چې ګناهونه کوو وروسته د سزا میلاوېدلو نه به الله موږ جنت ته بیایي دا معلومات نشي کېدلی د ایمان ضمانت څوک نشي کولی چې نن مؤمن یې سبا به م او د مرګ په وخت کې به مؤمن وي او ځکه ګناه دې کړی وه بغیر د توبې نه مړ شوې هلته د الله د عذاب توان ته لري نه راشه په دنیا کې داسې عمل وکړه چې د الله د عذاب نه ته بچ شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو داسې سړی راوستلی شي چې هغه به په دنیا کې کله هم خوشحالي نه وي لیدلې هره ورځ به نوې نوې پریشانیانې نوې غمونه په هغه باندې راتلل د ژوند نه واخله تر مرګه پورې د هغه ژوند ټول په غمونو کې تیر شوی الله به وفرمی تاسې لږ دې ته د جنت چکر ورکړئ په جنت باندې وګرځوئ او رایې ولئ چې هغه باندې جنت هوا ولګیږي چې کله هغه په جنت باندې وګرځئ د جنت هوا پرې ولګیږي الله به ترې پوښتنه وکړي ای زما بنده ووایه تا کله پریشاني حملې وه کله په تا باندې څه مصیبت او غم راغلی و هغه به عرض وکړي چې ای زما مولا ای زما پروردګاره ما کله هم څه پریشانی او غم نه دی لیدلی ما ته څه تکلیف او کړاو یاد نه دی د جنت په صرف یو چکر باندې د دنیا ټول غمونه د هغه هیر شول چې په یو چکر باندې دا حال وي هلته د مستقل اوسیدونکي به څومره مزې وي همدارنګه بل انسان به راوستلی شي چې هغه په دنیا کې ډېرې مزې کړي ټول ژوند یې په عیش و عشرت سره تیر کړی دی
چې کله یې په دنیا کې هغه پریشانی او غم او درد نه دی لیدلی. الله به وفرمایي تاسې دې ته په جهنم باندې یو چکر ورکړئ او رایې ولئ چې هغه باندې د جهنم هوا ولګیږي، هغه به راوستلی شي، الله په حضور کې به پیش کړی شي. نو الله به وفرمایي چې ای زما بنده د دنیا په ژوند کې کله تا څه خوشحالي در لیدلې یا کله تا ته څه خوشحالي نصیب شوې ده؟ نو هغه به وایي چې ای زما پروردګاره زه خو چې کله نه پیدا شوم نو پریشانی زما په تقدیر کې لیکلې وه، ټول ژوند مې په غمونو کې تیر شوی دی. تاسې اندازه وکړئ چې د جهنم د یوې هوا او د بهر یو چکر دا حال دی چې د دنیا ټول عیاشي او ټولې مزې تا نه هیروي. نو ته دا وایې چې دنیا کې ګناه کوم، وروسته د عذاب نه به جنت ته لاړ شم. زموږ حال به څه الله دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جهنم کې به د ټولو نه د سپکې درجې عذاب د ټولو نه د یو ولی سره دښمني وکړي، زه هغه ته د جنگ اعلان کوم. د چا چې الله سره جنگ وي د هغه حالت به څه وي؟ علماو لیکلي دي چې په ټولو ګناهونو کې صرف 2 ګناهونه دي چې الله رب العزت په هغو 2 ګناهونو کې اعلان د جنگ کړی دی. یوه ګناه اولیاء الله سره دښمني او عداوت، دویمه ګناه سود خوړل. لکه چې د سود په حالت کې الله فرمایي چې څوک سود خوري فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که تاسو منع نه شوئ نو بیا الله تعالی او د هغه رسول سره د جنګ کولو دپاره تاسو تیار شئ. نو قدرمنو اوریدونکو، د اولیاء الله و دشمني، د علماو سره عداوت، دیو ته بد رد ویل، دا د الله سره د جنګ اعلان. او پایله به یې دا وي چې الله به ربالعزت داسې انسان د دنیا نه بې ایمانه بیایي. ملا علي قاري په منقاد کې لیکلي دي چې د داسې خلکو د بدې خاتمې سخته ویره او خطره ده. همدارنګه مظاهر الحق هم لیکلي چې الله تعالی سره د بنده جنګ کول دلالت په دې کوي چې د هغه خاتمه خرابه ده او د دنیا نه به بې ایمانه ځي. نو د بدې خاتمې آخري سبب د اولیاء الله ګستاخي او بې ادبي ده. نو قدرمنو اوریدونکو، ډیر په غور سره واورئ او پوه شئ چې زموږ زمانه د فتنو زمانه ده. هر ورځ نوې فتنې پیدا کیږي. ځینې خلک ګوره صحابه و کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغو پسې لګېدلي دي، هغو پسې بد رد وایي. بعضې خو العیاذ بالله صحابه و کرامو ته کافر او منافق وایي، او بعضې د هغوی پسې لګېدلي د هغوی عیبونه او غلطي راوباسي، هغو پسې بد رد وایي. دا ټول صحابه و کرامو سره دشمني علامت دي. او په دې پوه شئ چې صحابه و کرام ټول اولیاء الله دي. که د ټولې دنیا اولیاء الله راټول شي نو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مرتبې ته نشي رسېدلی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي او د داسې خلکو خاتمه به خرابه وي او د دنیا نه به بې ایمانه ځي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. زړونو دوا ده دا کعبه، کور د الله ده دا کعبه، ورته هر یو ابره حرام دی دا کعبه، کور د الله ده. د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله ده دا کعبه، کور د الله ده. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه زموږ په زمانه کې وینو چې بعضې خلک فقهاو کرامو پسې 4 وړه امامانو پسې، امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام احمد حنبل، امام مالک رحمهم الله تعالی، هغو پسې لګېدلي. او دا یاد وساتئ چې دا ټول امامان د دین بزرګان ول، دا ټول اولیاء الله ول. د دوی سره بغض او عداوت کول دم د نقصان نه خالی نه دی. خو حضرت علقمه چې څومره کوشش کوو چې په ژبې باندې کلمه ووایي، د هغه په ژبې باندې د کلمې الفاظ جاری نه شول. تاسو ګورئ صحابه دی،
څومره کوشش یې چې وکړه د هغه په ژبه باندې کلمه رانغله، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو او دا حالت رسول الله ته بیان شو. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله راغی. رسول الله علقمه ته نږدې کېناست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله هم د کلمې تلقین وکړه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلقین باوجود د حضرت علقمه د ژبې نه کلمه ادا نه شوه، کلمه د ژبې نه ونه وتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حالت ولیده نو بېقراره شه. ویې فرمایل تاسو د دې مور راوغواړئ. هغه مور حاضره شوه، نو رسول الله ترې پوښتنه وکړه چې علقمه څنګه و؟ مور یې وویل چې باقي ټول اعمال یې ډېر ښه وه، خو زما سره د ده سلوک او رویه ښه نه وه. ما سره ښه سلوک نه کول، حتی په بعض ځایونو کې به یې ښځې ښه بنله او زما به یې نه منله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ښه نو اوس دی معاف کړه، بخشش ورته وکړه، بښنه ورته وکړه. دا د رسول الله حکم نه و، بلکې دا د رسول الله مشوره وه. که د رسول الله حکم به هغه به ضرور منه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وه، د رسول الله حکم نه و. نو ورته ویلې چې ته دا معاف که. هغې ویلې چې زه دا نه معاف کوم، ځکه زما زړه ته ډېر تکلیف رسولی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علقمه د مور د زړه نرمولو دپاره یو نفسیاتي تدبیر غوره که او رسول الله ویلې تاسې لرګي راټول کړئ. صحابه و کرامو لرګي راټول کړه. بیا ورته ویلې رسول الله تاسې د لرګیو باندې اور ولګوئ. اور بل شه. نو حضرت علقمه مور پوښتنه وکړه ای د الله رسوله دا اور تاسې ولې بل که؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د مور د نافرمانه زوی همدغه حال وي چې هغه په اور کې باید وسېځلی شي. دا د رسول الله یو تدبیر و دې دپاره چې د علقمه مور علقمه معاف کړي. موږ ستاسو زوی په اور کې سوځو. د علقمه مور چې دا اور ولیده نو پریشانه شوه. د مور مینه په زړه کې بیداره شوه. ویل ای د الله پیغمبره تاسو داسې مه کوئ، ما علقمه معاف که. نو چې کله د هغې د خولې نه دا خبره ووتله چې ما علقمه معاف که، هلته د حضرت علقمه په ژبه باندې کلمه جاري شوه او د دنیا نه با ایمانه لاړه. نن ورځ تاسو په خپل حالت کې لږ سوچ وکړئ، خپل حالت وګورئ چې ستاسو چلند د ستاسو مور و پلار سره څنګه دی. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي. د بدې خاتمې دویم سبب او دویم لامل چې دی هغه لویي او تکبر دی. هغه انسان چې تل لپاره لویي کوي په کبر و غرور باندې ګرځي، الله به هغه د دنیا نه بې ایمانه بیایي، آخره خاتمه به خرابه وي. ځکه الله ته تکبر ډیر ناخوښه دی. په قرآن کریم کې په مختلف ارشاداتو کې د تکبر په مذمت کې الله رب العزت ډیرې ویناوې کړي. په سورة اعراف کې الله فرمایي سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. زه به داسې خلک د خپلو احکامو نه لرې ساتم څوک چې په دنیا کې تکبر کوي او حال دا چې د دې هغوی ته هیڅ حق شته. حضرت تهانوي رحمه الله، اشرف علي تهانوي د دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي چې خپل ځان لوی ګڼل صرف د هغه چا حق ده چې هغه په واقع کې هم لوی وي او هغه یوازې د الله ذات دی. بنده بېوسه دی، چېرته قابل د دې جوړېدلی شي چې هغه دې لویي وکړي. په ابتدا هم د یو ناپاکه څاڅکي نه پیدا شوی، د مرګ نه پس به هم څښاشي د چینجیو او د ځناورو خوراک به جوړ شي او د دې دواړو حالتونو په منځ کې یعنې د پیدایش او د مرګ په منځ کې په منځني حالت کې هر وخت د دې په ځان کې ګندګي او چټلي پرته ده. نو د چا چې ابتدایي حالت، انتهایی حالت او منځنی حالت داسې وي، آیا هغه د لوی جوړېدلو قابل کیدی شي چې هغه تکبر وي؟ الله فرمایي کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. دغه شان الله تعالی د هر متکبر ظالم
پوره زړه باندې مهر لګوي، د هیڅ طرف نه هم د هدایت خبره د هغه زړه ته نه داخلیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، تکبر ډیره لویه ګناه ده او علماو لیکلي چې تکبر د بدې خاتمې سبب جوړیږي. تاسې په مخکنۍ جمعه کې په مخکنۍ خپرونه کې د ابو عبدالله اندلسي واقعه واورېدله چې د تکبر په وجه د هغه نه ایمان واخیستلی شو او آخر یې دا شو چې هغه خنزیران څرول. نو هر مسلمان ته عاجزي، تضرع پکار ده او دا ورته لازم ده چې د تضرع او د عاجزي ژوند اختیار کړي. الله دې موږ او تاسو د تکبر نه وساتي او زموږ په زړونو کې د عاجزي او تضرع پیدا کړي. د بدې خاتمې دریم سبب او آخري سبب هغه د اولیاء الله په شان کې ګستاخي ده. یعنی د الله رب العزت نیکان بندگان او هغه څوک الله دوستان دي، علمای کرام دي، د هغو ته تکلیف ورکول، د هغو شان کې ګستاخي کول او دیو ته بد رد ویل، دا ډیره سخته ګناه ده او داسې ګناه ده چې په دې سره د سړي د ایمان خرابېدو خطره پیدا کیږي او د خاتمې د خرابېدو خطره پیدا کیږي. د اولیاء الله و دشمنی او عداوت د نقصان نتیجه به دا وي چې الله رب العزت به د دنیا نه بې ایمانه بیایي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، حدیث قدسی دی چې الله رب العزت فرمایي کوم ساعت چې زما د کوم ولی بې ادبي کوي، الله فرمایي چې هغه ما سره د جنگ د مقابلې دپاره راغلی دی. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په مخکینۍ خپرونه کې تاسو د ښې خاتمې اسباب او لاملونه تاسو واورېدل او تاسو ته په تفصیل سره بیان شول. په نننۍ خپرونه کې زه غواړم چې تاسو ته د بدې خاتمې اسباب او لاملونه بیان کړم، یعنی هغه کوم څیزونه دي چې د انسان آخره خاتمه خرابوي او د دنیا نه بې ایمانه ځي. نو الله رب العزت دې ماته او تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او پروردګار دې زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي. لومبنی سبب چې دی هغه د مور و پلار تنګول او مور و پلار ته تکلیف رسول دي. نو قدرمنو اوریدونکو، مور و پلار په خپل اولاد باندې ډیر حق لري. هغه اولاد چې د خپل مور و پلار فرمانبرداري کوي، د خپل مور و پلار خدمت کوي، د خپل مور و پلار د حقوقو احترام ساتي، الله به هغه ته اجر ضرور ورکوي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. په دنیا کې خو به الله دا بدله ورکوي څنګه چې دې خپل مور و پلار سره سلوک کړی، د خپل مور و پلار قدر یې ساتلی، د خپل مور و پلار احترام یې ساتلی، همدارنګه د دې اولاد به دې سره ښه سلوک کوي. چې کله دا ځوان شي واده وکړي، د دې اولاد پیدا شي، چونکه دې خپل مور و پلار سره ښه سلوک کړی، الله به د دې اولاد ته هم توفیق ورکړي چې د خپل پلار خدمت وکړي. دا دنیا بدله ده او د آخرت بدله یې دا ده چې الله رب العزت به هغه ته جنت ورکوي. همدغه شان د مور و پلار تنګول، مور و پلار ته تکلیف رسول او د مور و پلار نافرمانی کول، الله به تا ته جزا درکوي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. د دنیا جزا دا ده چې د ستا اولاد به د ستا خیال نه ساتي. څنګه چې سلوک او رفتار تا خپل اولاد سره کړی، همغسې خپل مور و پلار سره کړی، هماغه چلند به ستا اولاد تا سره کوي. او د مور و پلار په تنګولو او تکلیف رسولو سره الله به تا ته ډېر لوی نقصان درکړي. هغه لوی نقصان دا ده چې د مرګ په وخت کې به د ستا کلمه نه نصیب کیږي. د آخرت عذابونه به په ځای پرېږدو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار خدمت وکړو، د هغو احترام په زړه کې وساتو، د هغو قدر په زړه کې وساتو.
په دې باندې هغه څوک پوهیږي چې د هغه د مور و پلار نعمت نه محرومه دی. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابي دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابي دی په نامه د حضرت علقمه. هغه مریض شو. تر دې چې د هغه آخر وخت راغی، د مرګ اثرات په هغه باندې ښکاره شول، نو هغه ته د کلمې تلقین وشو. دا شرعي خبر هم ده چې کله یو کس په وخت د زنقدن کې وي، تاسې به خپل منځ کې کلمه وایئ تر څو چې هغه په ژبه باندې هم کلمه ووایي، خو هغه به نه مجبوره کوئ په کلمې باندې. نو هلته تلقین د کلمې حضرت علقمه ته وشو.